السلام علیکم ګران شاګردان ولې ویک چې رو جوړ بس راځو د نن سبق چې دی د سبق ته د نن سبق چې دی هغه د ټایم په باره کې دی چې په انګریزي کې ټایم موږ څنګه چاته ورښولی سو چې څو بجې دي او د دې په اړه نور هم مهم ډېر وکیبلري خاص کر دغه پی ام ایم او دا رقم نور ډېر مهم الفاظ شته راځئ دا زده کړو ډېر شاګردان په دې باندې نه پوهېږي چې پی ام او ایم او دا رقم نور ټایمونه مختلف ټایمونه دي چې دا په انګریزي کې نشي ویلی اول به راسو پی ام او ای ام له پی ام معنا د دې پرته توری چې دی هغه پوسټ میریډیم دا پی ام چې دی دا مخفف لاندې توری دی پوسټ میریډیم د غرمې څخه بعد کې چې کوم ټایم دی د غرمې له 12 بجو څخه د شپې د 12 بجو پورې موږ به دې ته پی ام وایو انټي میریډیم د شپې د 12 بجو څخه وروسته بیا د غرمې د 12 بجو پورې دې ته موږ ته انټي میریډیم وایو ای ام میریډیم غرمه ته وایي میریډین یا میریډیم دغه اول توری له سپلینګ غلط یو نه راځي ای ام راځي یا میریډین راځي دارنګه کوارټر پاس ټو کوارټر څه معنا پاست څه معنا راسئ دا زده کړو کوارټر پاس ټو معنا پاوبالا 2 بجې کوارټر 15 منټه ته وایي فاست معنا بالا چې په انګلیش کې چې ټایم بالا وي په دې کې به موږ د انګلیش دغه فاست توری استعمالوو فاست ټو 2 بجې پاو بالا 2 بجې که لس بالا وي 10 فاست ټو هاف فاست معنا هاف معنا نیم فاست معنا بالا ټو معنا 2 هاف فاست ټو معنا 2 نیم بجې فاست معنا بالا هاف معنا نیمۍ اوس بیا چې کم وي هغه به څنګه بیانوو کوارټر ټو ټو پاو کم 2 ټو معنا کم وي چې ټایم کم وي یو څو بجو څخه منټونه کم وي هغه دپاره موږ ته ټو استعمالوو 10 فاست ټو لس بالا 2 فاست معنا چې ټایم بالا وي او ټو معنا چې کم وي کوارټر معنا پاو 15 منټه اوس پر سکیجول او د ټایم ټیبل څه فرق دی دا بعضې خلک شیډول بولي څوک یې سکیجول بولي دواړه بعضې خلک امریکایي او برطانوي ژبه کې دغه دی او دا رقم د سکیجول و د ټایم ټیبل فرق نشته مهالویش تقسیم اوقات شیډول هم ورته وایي سکیجول هم ورته وایي چېرې لهجه استعمالوي ټایم ټیبل هم ورته وایي تقسیم اوقات یا مهالویش اوس په دا څنګه وایي چې خاص 2 بجې دي خاص 3 بجې دي موږ ته وایي فکس څو بجې دي د دې لپاره اګزاکټ راځي اګزاکټ معنا خاص ټیکه اګزاکټ 2 o'clock خاص 2 بجې دي ټیک 2 بجې دي o'clock بیا بجه ته وایي اوس بیا راستونو ته څه وایي دا د ګړي ستنې چې دي سمال هینډ کوچني ستن ویګ هینډ غټه ستن دغه هینډ به لاس ته وایي موږ دلته هینډ به ستونو ته وایي سمال هینډ غټه ستن سمال هینډ کوچني ستن ویګ هینډ غټه ستن دارنګه دا دوه توري موږ ډېر استعمالوو میډ نایټ نیمه شپه میډ ډے نیمه ورځ میډ به نیمۍ ته وایي نو دا زموږ د نن سبق چې د ټایم ښوولو چې په انګلیش کې ټایم څنګه باید در وښیي دا زموږ سبق ولو که مې ویډیو خوښ شوي لایک کړئ الله حافظ